ستړي مشئ. د پاکستان له لوري پر افغان خاوره د بریدونو لړۍ یو ځل بیا پیل شوې ده. څو ورځې پخوا د کونړ په دانګام ولسوالۍ د راکټونو بریدونو ترڅنګ پاکستان د لومړي ځل لپاره هوایي بمبار هم هلته کړی ده. له دې څخه وروسته په شینډن ولسوالۍ کې پاکستاني پوځیان د مخپټو وسلوالو په جامو کې د طالبانو مخالفه ډله په نښه کوي. سرچینو ویلي دي چې په شینډن کې د ملا محمد رسول تر مشرۍ لاندې د طالبانو جلا شوې ډلې پر خلاف له دوشنبې ورځې پیل شوې جګړه کې پاکستاني ځانګړي پوځیان چې د مخپټو وسلوالو جامې یې پر تن دي د ملا اختر محمد منصور د ډلې په ملاتړ عملیاتو کې برخه اخلي. دغو بریدونو یو شمېر غبرګونونه له ځان سره درلودلي دي چې پخواني ولسمشر حامد کرزي هم خبرداری ورکړی دی چې که پر افغانستان د پاکستان بریدونه ونه درېږي نو د دواړو هیوادونو ترمنځ بدبینۍ او کړکېچ ته لمن وهلی شي او دا اړیکې به لا خرابې کړي. حامد کرزی وایي که څه هم بهرني ځواکونه د امنیتي تړون او د افغانستان د هوایي حریم د کنټرول له مخې د افغانستان په خاوره له هوایي ګواښونو د مخنیوي مسؤلیت لري، خو دغو ځواکونو پر افغان خاوره د پاکستان د وروستیو خورو ورو راکټي بریدونو پر وړاندې چوپتیا غوره کړې ده. نن په خبر او نظر کې په دغو مسایلو بحث لرم چې دغه چوپتیا ولې د څه لپاره څخه دغه ډول یو سیاست یا د چوپ پاتې کېدو سیاست د پاکستان په وړاندې څه علتونه دي، څه شته د پردې تر شا چې هر کله د پاکستان له لوري د دغه ډول بریدونو شاهدان یاستو خو هیڅ ډول اقدام نه کیږي. حتی دا چې حکومت د غندلو تر حد هم مخکې نه ځي. له ما سره په بحث کې میلمه ده ښاغلی عصمت قانع. ستاسو ملتیا هم وکړم. قانع صاحب ستړي مشئ. سلام علیکم. د ټولو افغانانو دا اندېښنه ده چې دغه چوپتیا سیاست ولې بالاخره خصوصا په دې وروستیو کې کله چې د ملي وحدت حکومت رامنځته شوی ده او یو ډول داسې انګیرل کېږي چې پاکستان ته ډېر زیات امتیاز ورکړل شوی دی د ځینو غوښتنو یا د صلح د راوستو په برخه کې. آیا د صلح راوستل همدغومره قرباني باید له افغانانو څخه واخلي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته د کابل نیوز ټولو لیدونکو او اورېدونکو ته. زه فکر کوم چې دا ټول هغه مراحل دي چې دې کې پاکستان ونډه درلوده یا پاکستان د یو لوبغاړي په توګه باندې په دې کې شامل و. په افغانستان کې جګړه په افغانستان باندې د ناتو له خوا څخه د پوځیانو دغه راتګ یا په اصطلاح دلته د طالبانو د حکومت نړېدل او په مقابل کې د بن توافقات په دې ټولو کې پاکستان تقریبا د یو نیابتي کرکټر په توګه باندې د غرب له خوا لوبېدلی ده او بیا وروسته طالبان بیرته تنظیمول او بیا د افغانستان پر ضد باندې استعمالول او بیا د افغانستان پر ضد استعمالول. په دا ټولو مراحلو کې پاکستان د یو لوبغاړي په توګه باندې شامل و، ګډون یې درلودی د یو مخکښ لوبغاړي په توګه باندې. یعنې دوی خو داسې د دوی په مطبوعاتو کې دا خبره کېږي چې موږ د تروریزم پر ضد باندې فرنټ سټیټ دغه یو فرنټ لاین سټیټ یو یا د لومړۍ کرښې هغه مملکت یو چې تروریزم پر ضد جنګېږي. خو لیکن د تروریزم په رامنځته کولو، د تروریزم په تمویل، د تروریزم په تجهیز، د تروریزم په جوړولو، د تروریزم په پاللو کې پاکستان لومړنی هغه هېواد دی چې له غرب سره تعاملات لري. له هغه چا سره چې له تروریزم څخه استفاده کوي له هغې سره تعاملات لري، معاملات لري. دغه ټولو مسایلو کې پاکستان تنها نه دی. پاکستان یوازې دی او پاکستان تر شا یو ډېره قوي جبهه لري چې هغه قوي جبهه نړیوال وجاهت لري، نړیواله توجیه لري او د امریکا متحده ایالاتو، انګلستان او ټولو په دغه د پاکستان په دې کرکټر باندې سترګې پټې کړي دي. وقتا په وقتا کله کله چې دا خبره په دې پورې اړه هم نه لري، دوی بیا دا پرته له دې چې په څو پوښتنه ځینې وکړي ستاسو د ډیورنډ کرښې په حصه کې څه نظر لري، دوی وایي چې موږ دا نړیوال سرحد پېژنو. او وروره دا د ملتونو خپل حق دی، تاسو پېژنئ نه پېژنئ، تاسو خپل سیاستونه دغه کوي. په یو خاصه مسله کې ولې زموږ په دغه کې مداخله کوي؟ زه فکر کوم چې دا ټول پاکستان د یو کرایي جنګیالي په توګه د غرب لپاره کوي او موږ داسې نشو کولی چې پاکستان غوندې یو داسې سټیټ چې هویت یې نه ده معلوم، مشروعیت یې نه ده معلوم، خپل ولس یې مشروعیت نه مني. د پاکستان 240 میلیونه انسانان د دغه مملکت مشروعیت نه مني او هغه د بیا دومره راولاړ شي چې د یو 15,000 کلن هېواد
د هغې د روایاتو د هغې د تاریخ د هغې د سرحداتو پر ضد باندې د دومره اوږده جګړه چې تقریبا د 40 کلو ته اوس رسېږي داسې یو جګړه رهبري کړي او دا د تنها د پاکستان کار وي زه فکر کوم چې پاکستان په دې کې نه دی او پاکستان فقط د یو مزدور او کرایي جنګیالي په توګه باندې عمل کوي همدا اوس هم چې کوم د نړیوالو اصولو له مخې دغه توافقاتو له مخې چې موږ له نړیوالې ټولنې سره لرو له ناتو سره لرو هغه امنیتي تړون یا د ستراتیژیکو ګټو تړون چې موږ د امریکا له متحده ایالاتو سره لرو دوی باید دغه حالت په مقابل کې واضح دریځ ولري یعنی روڼ دریځ ولري قوي دریځ ولري د یو نړیوال قدرت په توګه امریکا متحده ایالات که دا مني کې نه مني زموږ لپاره د نړۍ رهبر دی د امریکا متحده ایالات د دنیا د رهبرۍ په مقام په سټیج باندې ناست دي دا خلک دوی د دې سیمې خلک دا انګیري چې دا څه روان دي د هند جمهوریت خلک دا انګیري میډیا فعاله ده د پارس خلیج دا مسایل له مخ څخه ګوري مرکزي اسیا دا له مخ څخه ګوري لرې ختیځ ویتنام د چین ولسي جمهوریت دا ټوله نړۍ په دغه سیمه کې پوهېږي دلته څه روان دي د خدای لپاره او دا د پاکستان په وس نه ده دا لوبه د پاکستان په وس نه ده او دا یوازې پاکستان نه دی او په دې کې یوازې د پاکستان نه غلی تر شا فارن پالیسي هم یوه خپرونه کې یوه څېړنه ښیي چې د پاکستان نږدې ټول ګاونډیان له دغه هېواد څخه اندېښنه لري بیا دغه ټول ګاونډیان د پاکستان له سیاسته یا له توانه وتلې مسله ده چې ټول ګاونډیان یې دغه ډول اندېښمن کړي دي په ټولو کې بیا دغه بهرنی سیاست دومره اغېز کړی په پاکستان باندې پاکستان خپل سیاست پاکستان فقط یو دغسې څوک ده تاسو یو اصطلاح درلودله چې په اجرات کې وي یا وروسته دلته ځینې سیمې د پښتنو قبیلوي سیمې یا افغاني قبیلوي سیمې چې په خیبر سیکدي جنسي نوم پر دغه کړی ده په خیبر کې بیا هلته ځینې مجرم عناصر وو چې په کرایه باندې بې قتل کوو ته به ورسره تلې خبره به دې خلاصوله چې زما تربور زما دښمن په د ځای کې موقعیت لري دغه موقعیت د دغه لوکیشن د دا 50,000 روپۍ دي دا واخله او دا راته مړ کړه 50,000 روپۍ بیا هغه وخت درکوم چې د مرګ خبر کنفرانس پاکستان فقط دغسې پروژې اخلي چېرته چې د تروریزم پروژه ده د دوی په لاس کې بیډ ده او دوی هېڅ سیمه ییز مسؤلیت نه لري هېڅ سیمه ییز مسؤلیت له دوی سره نشته د سیمې په حصه کې د هند جمهوریت سره خراب روابط له چین سره تقریبا په ځینو مسایلو کې خراب روابط تاسو به خبر یاستئ چې د چین پر ضد باندې په سنکیان کې ځینې دغه وشولې تروریستان په پاکستان کې روزل شوي وو په افغانستان کې همدغسې حالت د مرکزي اسیا پر ضد باندې همدغسې حالت حتی د ایران د جندالله ډله د ایران سره سرحدي روابط په همدغه حالت دا ټول د پاکستان د توان خبره نه ده راګرځمه دا چې پر شندان باندې پوځیان حمله کوي او دا چې پر کونړ پر دانګام باندې د دوی پوځي الوتکې راځي حملې کوي نو دا پاکستان نه بلکې دا بیا هم پاکستان اجاره شوی خو اصلي کار د پاکستان نه ده ورسره شته داسې کسان چې یا داسې هېوادونه چې ورسره مرسته کوي په دې به هم ستاسو نظر واخلم عزت الله ورور موږ سره په لیکه کې ده مهرباني ګرانه ستړي مه شئ بلې ګرانه تاسو په لیکه کې یاستئ مهرباني عزت الله ورور زما غږ اورئ ښه فکر کوم چې تخنیکي ستونزه ده یوه لنډه دمه لرو ښه وعلیکم السلام مهرباني بله مننه اول خو به زه دا درته وایم چې خپله د مخ کوم خبران شوي یا دا کوم دوه غوږه چې مخکې نه ولیدې دغه افغانستان ته مینه نه لري چې مثلا د یادوي افغانستان جوړ کړي یا دوی مثلا مثل جواب ورکړي مرم خو یو ورځې دا یوه د همیشه زه مرمه یا به مثلا کوم کشور کې چې په سرحد باندې جنګ وي خامخا د موږ به مثلا 2000 عسکر له بینه ولاړ شي د غونی ملت له شا ولاړ او به زه دا راواخلم مثلا یو ډاکټر صاحب په امریکا کې ده هغه افغانستان ته د مزدوري لپاره راغلی د ډالرو لپاره راغلی د بل ډاکټر صاحب د کور په هندوستان کې ده هغه مزدور د کور په هندوستان کې د مزدوري لپاره راغلی د دې لپاره راغلی چې $1 جمع کړي او هغه ولاړ شي هندوستان ته نور به افغانان په دغه جنګ کې بیا په دغو وینو کې بلندوي او په دغو وینو کې به ځوان کړي او بل دغه نور د شاته د هغه څه تفکیانې تړلي دي دا جادي رهبران چې وایي وخت به زه سلاره واخلم یا به پلانکی واخلم زموږ ورزش په پښو درېږي له شا برېک چې ودرېږي
زه به هم چې غذا وکړم پلانکی به وکړم د دغو نه یار د عزته شوي د هغو ورده چپه شوې ده د دغو رهبرانو له لاسه داسې دی وکړي مثلا چې د کوم خلک یا کوم افغانان چې دي هغه چې شله راپورته کړي په ضد باندې دي هغه مرچ ته ورشي جنګ دې به وکړي هلته نومو تاسې زنانه عزته دي پاکستان ډولۍ لګوي فمن كذا ويواجب ذات بالمثل كاب واحد شيء وصل شوي مليار دولار رامو او تو هغه فساد تور چې د چا یو څوک یو کال نه په واخلي نن ماته خدمت نه کوي او وشرمېږي عزت الله مليار وخت په چوکۍ ناس په دغه ناس عزت کوي چې دی دغه خلکو به عزت کوي دغه جادیانو به عزت کوي بهترینه قوامو درلودله بهترینه دغه مو درلودله ډېره زیاته مننه کوم عزت الله ورو ستاسو نظر مو واخیست بل صاحب پر دې به بحث وکړو چې د حکومت مننه کوم د حکومت دریځ ولې دغه ډول د پاکستان په وړاندې هر کله ویل شوي دي چې نور د پاکستان کړنې د افغان حکومت او بیا هم د افغان ولس د زغم وړ نه دي خو بالاخره دغه زغم هیڅکله هم تمام نشو او هیڅکله هم دغه ډول اقدام ونه شو چې پاکستان ته یې ځواب ویلی وي چې ګویا له دغه ډول یو هیواد سره ته باید چلند وکړي چې هغه یو خپلواک مستقل هیواد دی یوه لنډه دمه لرو بیا راګرځو ستاسو ملتیا غواړو